په صوبه سرحد کې تاسو ټول خانان یې ریړې والا چې پرېړه کې مړه دا حکومت به زه ژوندی پرېږدم چې کم سړی بچو له پرېړه کې د 10 روپو سبزی خرڅوي 10 روپو سبزی او کمیټای والا پیراشي او پولیس ورسره او گاڑی تی پلاری کی واچی او تی بویزی او ریان دریانی کی پا دغه سترګو ړانده شئ چې دا پی تاسو ګورئ تاسو په غبرګو کې نه دی به بیګاله څه چل کوي چې تا ته ریړه بوتله د ښځه او بچي به څه کوي تا په غبرګو سترګو ړوند شي یو افسر ته مې ووی چې دا دې ولې داسې وکړه ویلې جی زنانه نشي تېرېدی مال دغه زنانه دی خدای په خړ سیلاب یوړي د زنانو څه کار دی چې په بازارونو کې ګرځي ویل زنانه نشي تیرې دا کینډیډیټان بیا خفه کېږي وایي زنانه بیا ووټ نه راکوي دا بجلیګر مولا د ښځو خلاف دی واورئ اور څه پرېښو ته تیار یم خپل ضمیر پرېښو ته تیار یم پاکستان کې زما لاس کې چې زور او قوت راغی زه به ښځو ته هغه لوپټه د حیا ورپسروم کومه لوپټه چې د بی بی فاطمه په سر بی بی فاطمه چې وفات کېده وصیت یې وکړ چې خبردار چې زما جنازه چرته د ورځې اوچته نه کوي زما جنازه چې ادیرې ته چرته د ورځې یونس ولې زما جنازه به د شپې اوچته وای او بیا به مې په کټ د پاسه ډولۍ جوړه کوي او صادرې به پې واچوی نو د شپې به جنازه زکه وړی او ډولۍ به پې زکه جوړه کوي چې زما د کپن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري زما لاس کې که قوت او زور راغی زما د په خدای قسمی زبه د بی بی فاطمه حیا سبق خزو تخیما دا مې ایمان زه د خزو خلاف نه قرآن ویلی دی چې پیغمبرانو به د قوم ته څه وی چې تاسو کا کفر کوئ زما به څه وکئ و انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم پتاسو یریګما د عذاب دا غلو ورزنا زما څه کی نو زما عزیزانو عرض میں داو چې جمعیت العلماء اسلام په دې ملک والله العظیم کا شوق لري د حکومت یا شوق لري مونږ په صدام وای خلق چې دوی اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي نو ته په ایمان وای چې په اسلام آباد کې مسلمانان خوند کوي که نرخزیان خوند کوي په اسلام آباد کې مسلمانان خوند کوي که په اسلام آباد کې د جنډا بازاري جړاګان خوند کوي مولیان اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي واوره مور یو خان او نواب او سردار ده بجوندې نه پرېدم ډیرو کې می فضل رحمان ته وی مالستا سیاست لک سلو ده او زه د تیز سیاست شایقم 10 کروڑه پاکستانیان دي چې 2 کروڑه مې د تیغ نه نی وستی کنه نو دا 8 کروڑه به د سړی زامن نشي داري ماشين تبه تنایو خو سربل خو تنایو خو سربل خو تنایو خو سربل تبراشي چې ما سکړی تا سکړی زن طلاق بچیا تا پرېدما چې مردار کړې مې دا حال به دا اورې د سملو دا زمون ممبران کا په سکر پر نشي کوله
په اسمبلی منبران به داسې درته په شرمونو شرموم لکه د ضیا په حکومت کې د اسمبلی منبرانو نه مې پرتګونه ویستي او په سر مې ورته تړلي کړي مې و که نه په کیسټو کې ما اورېدلي دي او که نه م دي اورېدلي یو منبر ماته وی خدای قرمال والله که دې پرېږده دوی دلته را پاسېدلي یو څو تالي سټ ملیانې ملګري کړي ځان سره شریعت بلم پیش کړی شریعت بلم پیش کړی شریعت بلم پیش کړی اور سره جماعت اسلامی والا مر شریعت بل پیش کړي شریعت بل شریعت بل کم ځای دی شریعت بل دی کم ځای واورا شریعت بل دی پیش کړي شریعت بل تا په سینټ کې جوړ کړي دی او په سینټ کې وګورا کټر پرویزیان در سره ناستو جرنل نیازی وګورا هغه پرویزه دی او د سینټ ممبر دی چې د رسول الله حدیث ته د یهودو ډکوسلې و د پیغمبر هغه حدیث چې ابو هريره غوندې را نقل کړي هغه ته د یهودو ډکوسلې وای هغه په سینټ کې ممبرو او په شریعت بل کې شریکو ما وې په فلرمان الزام لګولو چې د شریعت بل نه مانی مسلمان نه دی کافر دی مال چې شریعت بل څوک نه مانی ا کافر دی او چې څوک شریعت په ملک راوسته چی او نه راولي هغه کافر دی او داغه مرګریم د کافر بچي شریعت بل نه منما زما ایمان د شریعت ته زما مذهب د شریعت ته زما دین د شریعت ته زما سر دی الله ټوکړي ټوکړي کی د شریعت په ناموس باندې شریعت بل نه منم او بیا د دیوبند علما شریعت بل نه مني د دیوبند علما او برکت ته چې تنن دې ملک ته پاکستان وې دا شیخ الهند جوړ کړی دی دا مولانا مفتی محمود مولانا حسین احمد مدنی جوړ کړی دی دا مفتی کفایت الله جوړ کړی دا مولانا ابوالکلام آزاد جوړ کړی دا مولانا غلام غوث هزاروی جوړ کړی پاکستان د پیرنګیانو تالی سټو نه دی جوړ کړی پیرنګیان خو چتلا خپل پر کټو ته ملک حواله کړو دشمنانو له چرته ملک ورکو دیکھو وګوره په هندستان کې اول د پیرنګي خلاف تحریک چيو هغه چاروان کړو شیخ الهند علماء دیوبند روان کړو د دیوبند نقشہ چا چولے کې دا جناب محمد رسول الله چولے د شپې براغه او ول بدا دیوال داسې کې دی داسې کې دی علما لیکي چې په خدای قسم چې سار به مونږ وکړه د پیغمبر قدمونه بالته موجود دیوبند یو قلا جوړه و په هندستان کې د لندن د وشتو د پاره پاکستان خو د دیوبند علماو جوړ کړي دي نن د پاکستان تالی سټو د انګريز پر کټو د دیوبند مليانو ته وایي چې دا هندو مزاج خلق دي او دا د نجړی پاکستان خلاف دي نجړی پاکستان دلته یو چیف منسٹرو قیوم خان نامه و زه یو کال قید کړم ما لاړو جنازه مې وکړه چا چې زنی ولې هم ټول غرق قیوم خان علماء دیوبند تبوی چې دا د نظریه پاکستان خلاف دي نو ماوی چې نظریه پاکستان خو تاسو په خپل ویلي چې لا اله الا الله دا نو د لا اله الا الله خلاف تاسو یې کوم دي نو زما دي ځانو وخت کم دی خبره درته ډېر نه کوم خو چې دا څومره درته ولاړی دا ټول د دې علاقې ووټران دي ټول ته خو پاس شو الله بل نه پاس او درېګا د تاو ګورئ وای خدای به زما د دې قوم ترمنځي په زور وای چې زما ټوله پالیسی به د جمعیت وي او په اسمبلی کې به زما لویا جګړه چې دغه د دین او د اسلام د پاره او د قوم د مفادو د پاره وي ٹھیک شو خدای ستاسو د ترمنځ عزت بار اوس کتا سو په ایماندارۍ به
دله ووټ ورکوئ نو لاس اوچت کوي. عزیزانو یو خبر واورئ، یو خبر واورئ، دا د پښتو علاقه ده، ټول زمونږ رونه دي، خاره او پښتون سوال پکې نشتا. خاره او پښتون ټول یو اولاد آدم دي. خاریان زمونږ رونه دي، مونږ داغي رونه یو، ا زمونږ محترم دي، مونږ داغي محترم یو. د خزو الیکشن مونږ نه کوو، کدی کولو بیا مونږ هم کوو. ٹھیک شو خبره؟ کله خزو الیکشن ولاړ کینډیډیټان چې څومره دي دوی دا منله چې د خزو الیکشن نه کوو او زنانه نه راو باسو، زمون کینډیډیټ به ټولو نه مخکې ورته دستخط کوي او که بیا مجبوری وا نو بیا به دوی هم کوي. ٹھیک شو جی؟ دعا وکړئ. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي. په اخلاص دعا وکړئ چې یا الله دې ملک ته خیر پېښ کړي، خدای دې ملک د خیر او د سکون اسبه ورکړي، خدای د کل غریبانو په حال باندې رحم وکړي. وصلی الله تعالی علی. یو اعلان اوري اوس مونږ په جلوس په شکل حاجی غلام علی کور ته وځو، او یو بل اعلان اوري نن ماسختن مانځنه پس مالګه منډه چوک کې جمعیت علماء اسلام طرفه عمدہ شان یو عظیم الشان جلسه وکیږي. پر یہ جلسہ کے حضرت مولانا عبد المجید ندیم صاحب تقریر کی. یو آواز یو قوت، یو آواز یو قوت، یو آواز یو قوت، یو آواز یو قوت.